السلام علیکم. پالک یو داسې سبزي ده چې په دې کې وټامین، فایبر، منرل وافر مقدار کې موجود دي. بل دا آیرن ډیفیشنسي لپاره بهترین سورس دی. ډیره زبردسته ذریعه ده د خلکو دپاره چې هغې کې وینه کموي. ګوره د وینې کم علامات دي. یو خو به انسان ډیر زیات رنګ به زیړ زیړ وي، کمزوری کیږي به، لږ مزلو کې یا لږ سکارو کې ستړی کیږي به، پټو دردونه به یې ورته، جسماني دردونه به یې ورته، اکثر ټمپریچر هم به کیږي چې کله وینه ډېره زیاته کمه وي. اکثر ماشومانو کې وینه ډیره کمه وي ځکه چې یو قسمه خوراک کوي یا صحیح خوراک نه کوي، او اکثر په مشرانو کې هم دا مسله ډیره زیاته وي. نو هغې لپاره بهترینه طریقه چې دا ده، هغه تاسو علاج بالغذا وکړئ، داسې خوراک تاسو وکړئ چې هغه د وینې کمی برابر شي. نو دوایانو ضرورت نشته دی، د پالک استعمال کوئ. ګوره روزانه یا په دویمه ورځ باندې خامخا پالک خورئ. په دې کې بیا تاسو میتي چې کوم د ملخوځې هغه چې اډ کوئ نو هغه ډېره پرفیکټ کمبینیشن جوړیږي. او بیا د دې نه بهترین چې کومه بله ده هغه داسې ده چې تاسو پالک ملخوځې او په هغې کې داسې صفا سوتره غوښه چې تاسو ته پته چې د کساب صحتمند څاروی حلال کړی دی، هغه صحتمند څاروي غوښه یو ټوکړه کیمه کوي او په هغه پالکو کې واچوئ. نو دا دونه بهترین کمبینیشن جوړیږي لکه داسې لکه تاسو یو طاقت دوايي استعمالوئ. د وینې کمی ډېر سره برابریږي. بل د پټو کمزوري سره ختمیږي ځکه دې کې میګنیشیم موافر مقدار کې وي، پروټین وي په غوښه کې ډېر زیات، د هډوکو د پټو دپاره چې څومره ویکنیس وي، جسماني کمزوري وي، نو هغه دې سره ختمیږي. نو کوشش کوئ که روزانه نه، نو په دویم ورځ باندې موسم هم دی ښه ښکلی تازه ساګ ملاویږي، د پالک او ملخوځې ملاویږي. نو تاسو پالکو خوراک خامخا په ځان لازمي کوئ چې کومو خلکو وینې کمې دی، د کومو خلکو پټې کمزوري دي، هډوکي کمزوري دي، یا چې کوم علامات ما ذکر کړه دا پکې موجود دي. دا خو د دې ډومبۍ فایده شوله. په دویم نمبر باندې په دې کې وټامین ای ډېر وافر مقدار کې دی په پالکو ساګ کې. نو بینایي دپاره یعنې د نظر دپاره ډېر بهترین سورس دی. د کوم خلکو نظر کمزوری وي، په ځوانۍ کې نظر کمزوری شوي، ای د پالک خوراک کوي یا د پالک استعمال چې څوک کوي نو هغې به نظر کمزوری کیږي نه. ټیک شوله. دویمه داسې چل دی چې د پالک استعمال څه طریقې دي. ګوره پالک تاسو په شین حالت کې استعمالولی شئ، په سلادو کې هم خوړی شئ، تاسو دا سبزۍ کې هم خوړی شئ، پخلی هم کولی شئ، او دا تاسو او د پالک تخم هم تاسو استعمالولی شئ. چې کوم بیج دي، کوم سیډز دي، زڼې، هغه هم تاسو استعمالولی شئ. د هغې صفوف هم استعمالولی شئ، یعنې پاوډر هم جوړولی شئ. او د پالکو چې کومې پاڼې دي دا چې وچې وي د هغې پاوډر هم استعمالولی شئ. مثال چې په کوم صورت کې تاسو استعمالوئ نو دا فایدې به تاسو ته حاصلیږي. بل په پالک کې وټامین سی وافر مقدار کې دی. وټامین سی، وټامین ای دواړه قوت مدافعت ډېر مضبوطوي، یعنې امیونټي سیسټم دپاره ډېر ضروري دی. چې تاسو له بیمارونو بچ کېدل غواړئ نو وټامین سی، وټامین ای به تاسو بدن کې چې برابر وي نو بیمارونو بچ کېږئ. او هغې لپاره ما نور هم ذکر کړی تاسو ته د میوو سبزیانو، خو پالک هم پکې بهترینه ذریعه ده د وټامین ای او د وټامین سی حاصلولو لپاره. بل د کومو خلکو قبض وي، هاضمې ډېره خرابه وي، خېټه سخته وي، حاجت یې نه کېږي، نارمل نه وي، نو فایبر ډېر زیات مقدار دی په پالکو کې. نو تاسو روزانه که نه وي نو په دویمه درېیمه باندې خامخا پالک خوراک کوئ نو ستاسو به کولمې هم صفا وي، معده هضمه هم صحیح وي، او چې کوم قبض دی هغه به انشاءالله ختمیږي بغیر د دوایي استعمال. بل په پالک کې میګنیشیم موافر مقدار کې دی، کیلشیم پکې دی، وټامین کې دی. دا د هډوکو طاقت دپاره، د پټو دپاره، نو اعصابي چې څومره مسلې وي، د پټو مسلې وي، نو وټامین کې، میګنیشیم، کیلشیم ډېر ضروري دي لپاره چې د هغې هغه چې کوم څومره ضرورت وي هغه په کار وي په بدن کې برابر. نو هغې لپاره که تاسو ډرای فروټ نشئ استعمالولی چې کوم ډېر زیات ګران وي نو اسانه ذریعه پالکو ساګ دی. پالکو ساګ کې میګنیشیم، کیلشیم، وټامین کې ښه کافي مقدار کې موجود وي. نو چې تاسو پالک ساګ خورئ نو د پټو دردونه به هم دلته نه کېږي، د پټو کمزورتیا هم نه راځي، جسماني چې څومره تکلیفونه وي، دردونه وي، اعصابي دردونه وي، هغه انشاءالله نه کېږي. دغسې دې کې وټامین ای، وټامین سی دی. نو دا د ویښتو د صحت لپاره هم ښه دی. چې ویښته پرېوځي، د ویښتو کې خشکي وي، ویښتې کمزورې وي، نو چې هغې د پالک خوراک کوي نو د وټامین ای، وټامین سی مقدار به برابر وي، نو ویښتو مسلې به انشاءالله نه راځي. د پالک خوراک کې به دا احتیاط کوئ د چا په ګرده کې کاڼی یا مثانه کې پتري وي هغې به د دې ډېر مقدار یا مسلسل استعمال نه کوي ځکه چې هغې کې مسلې راپېښېدی شي. باقي د تاسو استعمال کولی شي. بل چې کوم خلک د وینې نري کولو لپاره کومې دوايانې استعمالوي، یعنې های بلډ پریشر لپاره څوک دوايانې استعمالوي، ډسپرین ګولۍ استعمالوي، نو د وینې نري کولو والا چې کومې دوایي استعمالوي نه هغه خلک دي په هغه دوران کې یا دوایي دوران کې د پالکو ساګ نه خوري. پالکو ساګ کې فایبر هم دی او دا انټي اکسیډنټ اجزا هم لري. نو چې کوم خلکو کولیسټرول های وي نو د کولیسټرول مریضان د پالک استعمال کولی شي، کولیسټرول به نارمل لیول ته انشاءالله راځي. دغسې د پالک د بهترین استعمال زه تاسو ته ښیم یو نسخه. خو ګورئ د ژمي موسم دی نو دې کې پالک دا د پالک موسم دی، نو د ټول نه بهترین طریقه دا ده چې تاسو ثابت حالت کې، شین حالت کې پالکو ساګ استعمالوئ، دغه فایدې ورته ملاویږي. خو که چېرې موسم نه وي، یعنې د پالک موسم نه وي او تاسو وایئ چې موږ دا نسخه استعمال کړو د پالک جوړه او دا فایدې موږ ته میلاو شي، نو هغه بهتر طریقه دا ده تاسو په انصاري سټور ته لاړ شي او هغه نه د پالک چې کوم تخم دی هغه راواخلئ.
چې کوم سیډ دی بیج چې ورته وایي هغه دانې شکل کې راځي هغه به تاسو راواخلئ او هغې نه به څومره تاسو راغستئ 50 ګرام یا 100 ګرام یعنې 50 ګرامه یا 100 ګرامه تاسو راواخلئ او هغه پاوډر کوي صفوف ته جوړ کړئ شیشې په یو جار کې بند کړئ او دغه پاوډر چې کوم دی د پالکو د صفوف دا روزانه نیمه چمچ تاسو استعمالوئ اوبو سره نو ان شاء الله ستاسو به هضم هم ټیک وي ګیس بد هضمي هم نه وي قبض به مو سره ختمیږي د وینې کمی هم ان شاء الله برابریږي کولیسټرول لپاره هم ډېر بهترین نسخه ده د زړه طاقت لپاره هم بهترین نسخه ده بل د چا بدن کې دردونه ډېر زیات وي پټو دردونه وي پټو کمزوري وي نو هغې لپاره هم دا بهترین نسخه ده د دې هیڅ قسم مضر اثرات نشته صرف دغه تاسو ته ذکر وکړو چې د چا په ګرده کې مثانه کې کاڼې هغې دې نه استعمالوي یا که څوک داسې دوايان استعمالوي چې هغه وینه نری کوي نو هغه دوران کې دې نه استعمالوي امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي دغسې معلوماتي او مستند معلومات باندې ویډیو تاسو کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي ډیره مننه زما د دعا الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي امین الله حافظ